دا جنت جنت دا جنت جنت دا جنت جنت دا جنت جنت وطن دا جنت جنت دا جنت جنت دا جنت جنت دا جنت جنت وطن واړو د درستي نړۍ سیال سکل الحمدلله په نسبت د نورو کلونو مڼه ډیره ښایسته ده. موږ یو نظر وړاندې کړی وو په دې خپله سیمه کې سپین ږیرو شوراګانو ته راځئ دا زراعت تقسیم کړي. مثال په ډول یوه ولسوالۍ یا یو کلی د سکل کرم وکري، بل د کچالو وکري، بل د پیاز وکري، او همدې ته ورته چې د قیمتونه برابر راشي په بازار کې. ځکه د وطن خلک اکثره چې په داسې پوه شي چې دغه جنس سکل قیمته خرڅ شو را روان کال ټول ولسونه همغه وکري، طبعا ضرورت یې کم شي، د هغه قیمت ډېر راولوېږي، ډېر ټیټ شي. هر څه دا خو د سبزۍ او د ترکارۍ په برخه کې، خو د میوو په برخه کې هم هڅه رقم چې باید مدیریت شي هغسې نه ده مدیریت شوي. مثال په ډول یو کال دا مڼه خروار یعنې 80 منه، یو من 2 کیلو دی، خروار یې په 22,000 40,000 هم خرڅېږي. یو کال بیا دا مڼه خروار په 6,000 خرڅېږي. دا ډېر غټ تفاوت ده په قیمتونو کې. مثال په ډول یو څوک 40 منه ځمکه ولري یا 15 جریبه ځمکه ولري او دا یې ټول باغ کړی وي، هغه دته کوډ ورکوي، دوا ورکوي، اوبه ورته ورکوي، خدمت یې کوي مکمل. په اوسط ډول اکثره خلک خپل باغونه دهقانانو ته ورکوي، یا هم بعضې خلک هغوی مزدوران ورته نیسي. هغه مزدور ته عمدتاً دوی د میاشتې 10,000 افغانۍ معاش ورکوي چې 1,60,000 روپۍ کېږي. دا مڼه کله چې د دواګانو تناسب د حساب د خرید و فروش او د استعمال وشي ورته، دا مڼه تقریبا یا سر په سر راځي یا په تاوان کې راځي. ته چې کوم مصرف پې کوې هغه هم نه پوره کړي. بیا یو کال داسې راشي چې د دې بازار ډېره ګټه وکړي. دا داسې نه ده لکه د مثال په طور باندې چې جنس کې فرق راځي. جنس کې فرق نه راځي، قیمت کې ولې فرق راځي؟ پوښتنه دا ده. قیمت کې د دې لپاره فرق راځي یو چې کله هم د افغانستان هره میوه پخېدو او رسېدو ته ورسېږي، او د افغانستان نه د میوو صادرات اکثره د موټرو په ذریعه باندې هغه د پاکستان له لارې نه کېږي. د افغانستان له ټولو دروازو نه د پاکستان په لارې بیا داسې هندوستان، چین او د نورو ملکونو که جنغوزی ده، که پسته ده، که وچه میوه ده، که لندن ده، اکثره چې دا میوې ورسېږي، حاصل ته ورسېږي او نور د خرڅلاو وخت وي، د افغانستان په ټولو دروازو کې پاکستان یوه شخړه جوړوي او دا مال بندېږي. دا چې بند شي دا په افغانستان کې کوټه شي. د افغانستان خلک یو اقتصاد ضعیفه دی او بل ضرورت نه، یعنې تقریبا دومره ده چې یو کورنۍ یو وړوکی فامیل کوی شي په هفته کې 1 من مڼه وخوري. هغه نو تقریبا دا مڼه دومره د تناسب په لحاظ پورته لاړه شي چې یو فامیل باید په یوه هفته کې 20 پاکټه مڼه وخوري، یعنې 20 منه مڼه وخوري. طبعا د خپل قیمت راغورځي. د دې تر څنګ په افغانستان کې داسې فابریکې نشته ده چې مثلا په هغه کې غټې فابریکې چې جوس تولید کړي، د مڼې جوس تولید کړي او د دې لپاره یا مرباوې جوړې کړي. لکه اوس په افغانستان کې د مڼې څومره جوس چې تاسو وینئ یا ایرانی دی یا پاکستانی دی یا له نورو هېوادونو نه راځي. د افغانستان مڼه که سمه مدیریت شي، دلته د دې لپاره کارخانې جوړې شي، دلته د دې لپاره په داسې حساس وخت کې د دې میوو د رسېدو په وخت کې سیاسي وضعیت که په هر رقمي باید د دې مخه خلاصه وي، نو دا افغانان را خودکفا کېږي. دوی دغه کوم زحمت چې په دې ځمکو باندې باسي، دوی چې د دې محیط زیست لپاره کومه خواري تېروي، د چې دوی په دې اوبو باندې او په دې باندې ورځې او شپې ستړیاوې تېروي، شپې ویښې تېروي، نو د هغه حاصل به یو څه وڅکي. طبعا دا به سکل ښه قیمت کوي، حتی که خارج ته هم نه وځي، افغانستان ته هم شاید رسیدګي ونه شي. دا نو د دې مدیریت باید نظام وکړي، خصوصا وزارت زراعت وکړي، وزارت اقتصاد وکړي. د دې لپاره کوښښ وکړي چې خپل ملت د خودکفا کولو لپاره او د دوی اقتصادي وضعیت پورته کولو په خاطر باندې لږ هڅې ته ضرورت دی. انشاءالله هر څه سمیږي. نو راځئ چې خپل ولس، خپل ملت، خپل خلک، خپل ځانونه، خپل دولت خودکفا کړو.
له فقر خلاص کړو او ډېر اسانه کېږي. قوي عزم قوي ارادې ته اړتیا لري. جنت جنت وطن ډېرې په بنسټ کې نظرانه سرونه ایښي دي دا چې نن بهار دی چا په